دا سلام با دشمنی ختمی، دا سلام با اختلاف ختمی، دا سلام با نفرت ختمی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا یہود لوی عالم چکل نبی علیہ السلام مدینی منوری تراغی زخبر زورا لمائی چوئینا قرآن استاذ راغی مدینی منوری تا چیزی لگوئینا مائی تورات کی خبری اوریدی ویرالما دوارو جہاد و سردار ناس دا دا مدرسو پیغام نبی علیہ السلام تقریر کی خلق ہوتا میں تقریر تقوت کی خود چلی تقریر کی سوائی وی یا ایوہ الناس اے خلقو تم خلق مخاطب چی دا قرآن استاذ بسوائی رنبے خبر وکرلا افشو السلام سلام خور کئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاڑی و رالی و خچاری و پخیر آلی و خیر آلی دا ختم کئی افشو السلام سلام خور کئی وما تقریر اثر شروع اثر ذکر کو ماوی دی بوسوائی چیز زوید عبداللہ زوید عبدالمطلب دا قریش و دا خاندان نیم لوی خاندان لرم لوی قبیلہ لرم پلان کیم دا پلان کی نصب نیم اسم نوائی افشو السلام سلام خور کے زما دا نصب ضرورت نشتا زما دا شخصیت بیانولو ضرورت نشتا زما پیغام دادے چی افشو السلام سلام خور کے کہ پیجنی او کہ نہیں پیجنی کہ غٹتے کہ رکوٹے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باز تو گورا چی دشمنی پر اورولو بدلی گی کنا تا سلام شروع کے خپل ابد محلی دا دشمنی ورکیش اپتو نبا ختم مصیبتو نبا ختم تا جوائی السلام علیکم سلام دا اللہ دا نمونو نا یونم دے دا اللہ ذکر دیو کو اللہ خوشحال دعا دی وکڑلا تاسو دی دا ہر قسم شرور نا محفوظ دریم زمان دا طرف نتا تا امن دے زتا تا سنواما ناغوی وعلیکم السلام زمان دا طرف نتا تا سنشترے دشمنی ختم شوکانا چی دو پیری دی وی چی السلام علیکم بل وی وعلیکم السلام دا سلام با دشمنی ختمی دا سلام با اختلاف ختمی دا سلام با نفرت ختمی چی کلا پا محلہ کی سلام دا دا مدرسو پیغام دے بیا وی اطعم الطعام خلق لروٹے ورکوئی میل مستیا کوئی غریبانانو لروٹے ورکوئی ورکڑا کوئی اطعم الطعام خوراک ورکوئی خوراک ورکوئی خوراک ورکوئی و پا خلق خوراکو نکوئی ددوارو جہانو سردار فرمائی چاچی یو میل مت بالغ کی خود اللہ بضرور دا سڑے بخی ماوی درے خبر بسکی وی وصل الارحام دا یو بل سر رشتی یوزی زما دومرا پرینس برابر شو پرینس ستو دوستان میں برابر شو پا دوستی چل کے پلان کی ملک را سر دومرا خانم پا دیکھ اس خیر نشتہ دے تعلقات مسیوا کوا کچھ کم دی رشتہ دا اگر رشتہ ہوتا رشتہ دارو باندے وگرزا رشتہ بندے کا اڑو مزید تعلقات مجوڑا دیتا اس ضرورت نشتہ بار ملکیو پلان کی ملکیو پلان اس کی تا ضرورت نشتہ سل الارحام رشتی بحال کئی احادیث و مبارکوں کے رازی چکل سڑے کور او دس کی او دکور قدم والی او جماعت طرف تروال چی یو قدم دے والی دکورنا قدم اوچت کیو او دسی کڑی پا دے یو قدم اللہ یو گناہ معاف کی یو نیکی اولی کیو یو درجہ اوچت یو بل قدم دے جاگد دی قدم سر برابر اب کم قدمی شاید چی اغد حج دا پارا اوچت شاید دا عمری دا پارا اوچت تبلیغ دا پارا اوچت نا دوارو جہانو سردار فرمائی اغد ویم قدم چی اغد دی سر برابر دے اغا قدم دے چی اغد کور اوچت شی دا رشتہ دار دا ملاقات زم چی دا پلان روح تا پوسا زم چی دا مور تا پوسا زم اپلار میں جدا کڑے رے چی شپا با پی بیکا سمتی ہوئی زم مور میں جدا کڑے چی بیکا با پی شپا سنگتی ہوئی تا مور اپلار خبر نا دیو پلار کسی جوڑے ہو خلق لکویان کری ہو
صحابی راغی نبی علیہ السلام ته فرمای من احق بحسن صحابتی الله حبیبا زما د خسړی توب حقدار د ټولو نه اول څوک زه خسړی جوړېږم شروع د کم زین وکم ته اول د خسړی توب د شروع کېدو ځای خو وپېژنه چې خسړی توب به د کم زین شروع کېږي من احق بحسن صحابتی خسړی توب د چا نه شروع کم د کم زینا نبی علیہ السلام ورته وی امکا شروع د مور نه بیا وی ثم من بیا وی امکا د مور صحابی بیا وی ثم من د چا نه وی امکا د مور صحابی بیا وی ثم من بیا ورته وی ابوکا د پلار د مور نه د مور نه د مور نه بیا وی د پلار نه نو ته د مور او پلار دی جدا کړی دي نفقه ورله نه ورکوي او خلقو له کویانو باسي او خلقو له لارې جوړوي او پلاحي کارونه کوي دا ښه سړیتوب دی الله ته نه دی صحیح دی خطا کړی او په بار ښه سړی خو کور د بیبي سره د روابط سم نه دي نو دا ښه سړیتوب دی الله ته نه دی نبی علیہ السلام صحابو ته وایي تاسو ټولو کې غوره کس هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښه او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه ستاسو د ټولو نه د خپلو بیبیانو سره ښه یم نو دا اخلاق نه دي چې بیبي سره تعلق خراب دی او په بار ښه سره او بیبي ته خوږه خبره نه کوي دا تعلق دی دا ښه سړیتوب ستا نه دی